د لوی او مهربان خدای په نامه درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. نن تاسو ته یو نوی کتاب یعنی پښتانه په تاریخي آثارو تر سرلیک لاندې درپېژنم. دا کتاب د څېړنپوه ډاکټر محمد شریف زدران لخوا په 1400 لمریز کال چاپ شوی او 440 پاڼې لري. د کتاب لومړی فصل تر دغو سرلیکونو لاندې پیلیږي. پښتانه په لرغونو آثارو کې. لومړی برخه د ویدا په سرودونو کې. پښتانه لرغونی تاریخ لري او په خټه آریایان دي. د تاریخ په اوږده بهیر کې د پکتیانو پکت، پکتویک، پکتویس، پکت، افغان، اوغان، پټان، ساک، روحي او د سلیماني په بیلابیلو نومونو نومول سوي دي. خو تر ټولو لرغونی او اصلي نوم یې د ویدا د سرودونو په حواله پښتون دی. نو ځکه تر اوسه ځان پښتون ګڼي. نور پاتې نومونه د نورو قومونو او مورخینو لخوا ورباندې ایښودل سوي دي. د پښتون کلمه او نوم او د هغوی د واکمنانو نومونه د افغانستان په لومړني لرغوني او تاریخي اثر یعنی ویدا کې په کراتو مراتو ذکر سوي دي. د ویدا سرودونه د آریایي پوهانو او ریشیانو د مذهبي، تاریخي، جغرافیوي او فرهنګي نظریاتو مجموعه ده او له میلاد څخه کابو 3000 کاله وړاندې راپیل او د پښتون د زرګونو کلونو پیژندلیک په جغرافیوي او تاریخي لحاظ وړاندې کوي. د ویدا په سرودونو سره د آریان ولسونو تاریخي دوره پیلیږي او له دې تاریخي منبع څخه زموږ د آریایانو افکار، عقاید، د ژوند طرز او له افغانستان څخه د دوی مهاجرتونه استنباط کولی سو. ویدي سرودونه زموږ د هیواد په تاریخ، ادبیاتو، ژبو، تاریخي او جغرافیوي نومونو، نژادونو، عاداتو او ممیزاتو باندې رڼا اچوي او د ټولو آریایي مطالعو او څېړنو بنسټ جوړوي. د ویدا اصلي معنا پوهه او هوښیاري ده او هغه معلوم سرودونه چې موږ ته رارسېدلي دي پر 4 برخو ویشل کیږي چې د قدامت او موضوع له مخې د ریک ویدا، یجور ویدا، سم ویدا او اتر ویدا پر 4 برخو ویشل سوي دي. د معلومو سرودونو مخکنۍ مجهوله برخه چې ورکه سوې ده ټوله په اریانا او زیاته برخه یې د هندوکش په شمال کې ویل سوې وه. د ویدا سرودونو تر ټولو پخوانی وید یعنی ریک ویدا دی چې آریایانو د هندوکش په جنوب کې د خپل مهاجرت او اوسېدلو په زمانه کې ویلي او دغه راز د ریک ویدا نوې برخې او 3 نورې ویدي کتابونه د اوسني پنجاب د 7 سیندونو په خاوره کې ویل سوي دي. د ویدا سرودونه په یوه سیمه او په یوه زمانه کې نه دي ویل سوي بلکې په زماني او مکاني لحاظ د اکسوس یعنی بخدي له غاړې نه تر ګنګا پورې زمزمه سوي دي. د ویدا د سرودونو ژبه په بخدي کې روزل سوې، وده یې موندلې او د هندوکش په جنوب کې د ویدا سرودونه ورباندې پنځول سوي دي. د ویدا لغات په سانسکریت کې د وید له ریښې څخه مشتق سوی او د پوهې په معنا دی. آریایي معلوم سرودونه چې د هندوکش له جنوب او د کوبها یعنی کابل، کرمو یعنی کرمی، ګوماتی یعنی ګومل، سراسوتی یعنی ارغنداب، راسا یعنی کنړ، سواستو یعنی سوات له درونه پیل او بیا د ګنګا سیند تر غاړې بشپړیږي. د اوستا او د اوسني پښتونخوا ټولې سیمې په خپل قلمرو کې رانغاړي. غربي او هندي وید پیژندونکي هر یو هیلبراند، برون هوفر او شاندرا داس لیکي چې د ویدا لومړی مبدا هند او پنجاب نه دي بلکې د هغوی جغرافیوي څنډې د کابل پر ځمکو شاملې دي او تر اراکوزیا او بکتریان پورې هم پراختیا لري. پښتانه د ویدا سرودونو په لومړي کتاب یعنی ریک ویدا کې چې تر ټولو پخوانی اثر دی په دې ډول را پیژندل کیږي.
د ریکویدا په 2م ټوک د اول سرود په 8م جز، د 11م سرود په 9م جز، د 18م سرود په 6م او 9م فرد، د 22م سرود په 8م جز، د 21م سرود په 10م جز کې د پکتها پکتیان او د هغوی واکمنان د پکتا، پکت او تروایانا په نامه نومول سوي او هم د راوي سیند پر غاړه د 10 قبیلو په جګړه کې د پکتیان د قبیلې ګډون تایید سوی دی. پکتیان یعنی پښتانه د باختري کتلې د ویدي عصر له مشهورو قبیلو څخه یوه قبیله ده چې د مهاجرت د زمانې نه پخوا د باختر په اریایي ټولنه کې اوسېدله. د 1900 او 2000 قبل میلاد په شاوخوا کې چې له باختر نه د اریایانو مهاجرت پیل سو، د پکتیانو قبیله 2 برخې سوه. یوه څانګه د هندوکش جنوب ته کښته سوه او په پای کې د اریانا په جنوب ختیځو سختو سیمو او د غرو په لمنو کې میشت سوه او دغه ځای یې د پکتیانو د استوګنې د ځای په نامه مشهور کړ. او هغه څانګه چې مهاجرت یې ونه کړ د نورو ډیرو قبایلو په شان په باختر کې پاتې سوه او ویدي او وروستایي مدنیت یې په بوخدي کې تیر کړ. کوهزاد د ریکویدا 2 ټوکونو د انګریزي ژباړې په حواله لیکي چې پښتنو د پکت او تروایانا په نامه باچاهان درلودل او د ریکویدا د سرودونو په استناد پښتانه په ویدي عصر کې په شتمنو، مالدارو او په جنگي خلکو باندې مشهور وو. شهامت، رشادت او زړورتیا د هغوی څرګند صفتونه وو چې له خپلو نیکونو او پلرونو یې په ارث وړي وو او د ریکویدا سرودونه په دې اړه ګواهي ورکوي. باید وایو چې د ویدا څخه نه یوازې د پښتنو د نوم او د سیاسي نظام پته لګیږي بلکې د پښتنو د ټاټوبي موقعیت هم څرګندیږي. د ریکویدا سندهو یعنی سند، کوبها یعنی کابل، ګوماتی یعنی ګومل، کرمو یعنی کرمه، سواستو یعنی سوات، سراسوتی یعنی ارغنداب او راسا یعنی کونړ هغه سیندونه دي چې اوس هم د پښتنو په سیمو کې بهیږي. د ویدا له تاریخي اثر څخه د پکتیانو یعنی پښتنو د مهاجرت لړۍ هم څرګندیږي، لکه چې په ریکویدا کې د 10 ملکانو او 11 قبیلو د جګړې په بیان کې ویل سوي دي چې د اریایي قبیلو په منځ کې دغه جګړه د راوي سیند پر غاړه د اریانا ختیځو برخو ته له مهاجرت وروسته سوې ده. څرنګه چې د پکتیانو قبیله د دې جګړې برخواله وه، نو معلومیږي چې پکتیان له نورو اریایي قبایلو سره یو ځای د باختر نه د هندوکش جنوب یعنی پښتونخوا ته او بیا له هغې وروسته د کوبها، ګوماتی، بولان، کرمو له لارې د سیند ناوې ته ورکښته سوي او وړاندې ولاړ سوي دي او له هغې وروسته د راوي سیند پر غاړه دغه جګړه پیښه سوې ده. بنا پر دې هندوستان ته د پښتنو مهاجرت د اریایانو له مهاجرت سره یو ځای پیلیږي. په ریکویدا کې نه یوازې د پکتها بلکې د پښتنو د نورو قبایلو نومونه هم راغلي دي، لکه لومړی پني یا پڼي چې د غرشټو پښتنو یوه مشهوره قبیله ده او اصلي مرکز د کاکړستان د ژوب، ناوه او د بورای تاریخي سیمه ده. دوهم بریسا یعنی بړیڅ د سربون په ډلې پورې اړوند د خرشبون له څانګې څخه دي. د ریکویدا په حواله د 10 ملکانو په جګړه کې چې د ویدي زمانې یوه مشهوره جګړه وه، د بړیڅو قبیله د نورو اریایي قبیلو سره یو ځای د سوداسا د پلار یا نیکه سره د خپل قوم نامتو پاچا وجنګېدلې ده. بړیڅ اوس هم د هلمند او کندهار په ولایتونو کې اوسیږي. دریم پروته یا پاراواته اپریدي کوهزاد د اپارتیان یا اپریدي په بڼه دغه نوم لیکي.
دوی د کډلان په ټولنیز ګروپ کې شامل دي. یوناني مورخ هیرودیت د 1500 قبل میلاد په شاوخوا کې د پښتنو د 4 قبیلو د نومونو د ذکر په ترڅ کې د اپریدیو د قبیلې نوم د اپتیریټي په بڼه یادوي او د اپیریټي کلمه له اپریدي سره د فقه اللغات په اساس مطابقت موندلی سي. د ریکویدا په قول د سوداس د قبیلې پاچا چې د پورو قبیلې پاچاهان یعنی آیو او کوتا هم ورسره ملګري وو د پکتیانو یعنی پښتنو د ځوان پاچا په وړاندې ماتې ورکړه. دغه بری په ویدي قبیلو کې د پکتیانو د جنګیالۍ قبیلې ځواک او اهمیت په شان بیانوي. د ریکویدا په 140 سرود کې د سوري د نامه ذکر سوی چې د پوه د قربانۍ د آیین د ښوونکی او د رئیس معنا ورکوي. امکان لري چې د سوري پښتنو نوم له همدې کلمې څخه مشتق سوی وي. دغه راز په ریکویدا کې ډېر داسې نومونه ذکر سوي دي چې تر اوسه په پښتو ژبه کې په ډېر کم توپیر سره موجود دي. د بیلګې په توګه د ریکویدا سندهو، آریان، آریا، ورشه، ریشه، برهمن د پښتو له سند، اره، ورشو، رشه او برمن سره کلک ورتوالی او پیوند لري او په دې ډول وینو چې د ویدا، سنسکریت او پښتو ژبې ترمنځ څومره قوي تاریخي اړیکه لا تر اوسه لیدل کیږي. پښتو ژبه له هغه وخته چې آریایي وګړي له افغانستانه 2500 کاله تر میلاد څخه د مخه شرق او غرب ته په لېږدېدنه بوخت وو په دې سیمه کې پاتې ده. دغه سیمه د هند د کوچنۍ وچې، ایران او ترکمنستان ترمنځ د تګ او راتګ تجارت او فتوحاتو لار وه او د ورېښمینو مشهوره لاره د هند د توکو لار او دریمه د فکر او فرهنګ لار هم تر دې سیمې تېرېده او د پښتنو تمدني روابط څه ناڅه د شرق، شمال او مغرب خلکو سره وو. دغه راز آریایي قومونه د آمو له هغې خوا څخه دلته راغلل. د دوی د کرنې د دورې پیل دلته سوی وو. دوی هغه خپله پخوانۍ مینه آریاناویجه بلله. دا کلمه تر اوسه هم په پښتو کې ژوندۍ ده او د پښتو ژبې د پخوانیتوب او د آریایي ژوند او ژواک یوه ښکاره نښه ده. د ویدا او اوستا په کتابونو کې د پکت پخوانی نوم او د دوی د کلتور، مشرانو او ځایونو نومونه او د دوی د پخوانیو سندرو، دیني دودونو، پخوانیو ارباب الانواو نومونه او یادونې داسې سوي دي لکه چې دوی د آریایي ژواک او مدنیت شمزی وو. د یاما په لاس جوړ سوی د بختي لومړنی ښار چې په وندیداد کې یې نښه ښول سوې ده په ریشه کې د بخت یعنی بختي، پشت او پښتو سره نږدېوالی ښیي چې وروسته بلخ سو. دوی خپلې شرقي نیول سوي سیمې یعنی شمالي هند آریا ورشه وباله چې په پښتو کې آریا ورشو ده یعنی د آریایي خلکو د څړ ځای. په آریایي قدیمو کتابونو لکه ویدا، اوستا، مهابارت، اوپرانو او پهلوي کې داسې کلمات او آثار مومو چې د زړې پارسو په ډبرلیکونو کې چې د ایران د هخامنشي پاچا لوی داریوش 522 نه تر 486 قبل میلاد څخه د بغستان یعنی بیستون پر غره کیندلې پاتې دي. یوه سندره داسې ده چې په ډیره لږه او شتنه کې کټ مټ پښتو ده. داریوش هخامنشي امپراتور په خپل یوه ډبرلیک کې وایي چې 3 لومړی مصري یې 7 سېلابه لري او دا شعر په دغه بیتونو پیلیږي: نه یې اړیکه وم نه یې دروغجنه وم او همداسې نور بیتونه. پښتو ژبه یوه لرغونې آریایي ژبه ده او حتی د هخامنشیانو د واکمنۍ پر مهال یې 559 نه تر 313 قبل میلاد څرک ښکاري. پښتو ژبه د اوستا او زن ګډ مشترکات لري، نو ځکه پښتو د بلوچي او د پامیر د سیمې له مختلفو ژبو سره یو ځای د ختیځې اوستا سره ارتباط نیسي. اوستا او زن
دواړه زردشتي آثار دي. زردشت چې د نامعلوم وخت پیغمبر بلل شوی دی په یقیني توګه له هغه منشیانو څخه د مخه و او خپل تدریس یې کاوه او د ګریجسن په حواله بېله شکه د پښتو یا پښتو پلرینه شمیرل کیږي. زردشت د سپیتمه یا سپیتمان له کورنۍ څخه و. په پښتو کې سپیت ته سپین او تمه یا تمان ته نژاد وایي، یعنی زردشت سپین نژاده و او پښتانه هم سپین نژاده دي. باید ووایم چې د پکتیکا او پکتیا تاریخي نومونه هم د ریکویدا له پکتویک، پکت، بخت، پشت او پکتیانو څخه سرچینه اخلي. کله چې پښتانه له نورو آریایي قبایلو سره یو ځای تر هندوکش راواوښتل او د آریانا په جنوب ختیځو او جنوب لویدیځو او غرنیو سیمو کې میشت سول او دغه نوې مینه یې د پکتیکا او پکتیا په نامه ونوموله. په پکتیکا کې د کا پسوند یو نسبتي او مکاني پسوند جوړوي، یعنی پکت د پښتون او کا د ټاټوبي او هیواد په معنا راځي. پښتون ځکه یو لرغونی قوم دی چې ذکر یې د ویدونو په پخواني او لومړني کتاب یعنی ریکویدا کې سوی. که څه هم د ریکویدا د لیکلو ټاکلی وخت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اټکلي توګه د 3000 نه تر 1000 قبل میلاد کلونو پورې کښل سوي دي او حتی هندي وید پیژندونکی د دغو سرودونو تاریخ له 100,000 قبل میلاد کلونو څخه پخوانی ګڼي. ښاغلی غوث خیبري د ریکویدا او د پښتنو د لرغونتیا په باب یوه لنډ نظم کې داسې لیکلي: هغه مهال چې نه فرعون او نه موسی و، نه مریم و نه عیسی و، نه زردشت نه اوستا و، نه کوروش او نه دارا و، نه بودا نه برهما و، نه کنشک نه اشوکا و، نه پرلاتریتو نه فریدون و، نه د بلخ پاچا یما و، پښتانه زواک د آریانا و، ستر کتاب هم ریکویدا و. تاریخ پوه او پروفیسور ګوبینو د بلخ، بخدي او پختي څخه د ختیځ په لور د آریایانو د خوځښت او ویشل کېدلو نیټه له میلاد څخه 4 زره کاله مخکې ښوولې ده، چې له نن نه څه د پاسه 6,000 کاله کېږي. د ویدونو په لومړني کتاب ریکویدا کې د پکت، پشت، پخت یا پښتون یادونه د ډېرې لرغونې دورې سره تړاو لري چې له 5 یا 6,000 کلونو څخه وړاندې ده. غربي او هندي وید پیژندونکي هر یو هیلبراند، برون هوفر او شاندراداس لیکي چې د ویدا لومړی مبدا هند او پنجاب نه دي، بلکې د هغوی جغرافیوي څنډې د کابل پر ځمکو شاملې دي او تر اراکوزیا او بکتریان پورې هم پراختیا لري. د ویدا سرودونه د قدامت او موضوع له مخې په 4 برخو ویشل کیږي: ریکویدا، یجورویدا، اترویدا او سمویدا. په دغو 4 ویدونو کې ریکویدا تر ټولو پخوانی دی او د ریکویدا زیاتره سرودونه د افغانستان په جنوبي او ختیځو برخو کې ویل سوي دي. د افغانستان لومړنی تاریخي اثر همدغه ویدونه دي چې نه یوازې پښتانه او د هغوی واکمنان را پیژني، بلکې د دوی له جغرافیې او هیواد سره مو هم آشنا کوي. د ویدا په قول د کابل سیند یعنی کوبها، کونړ سیند یعنی راسا، ګومل سیند یعنی ګوماتی، کرمی سیند یعنی کرومو، سوات سیند یعنی سوتی، سراسوتی یا ارغنداو سیند د پښتنو په سیمو کې موقعیت لري. د ویدا په سرودونو کې پر برخ سربیله د ګندهارا سیمه را پیژندل سوې چې د کابل له درې څخه بیا تر پېښوره ټوله ختیځه سیمه پکې شامله ده او ننګرهار د دې سیمې د زړه حیثیت لاره. هندي لیکوال شاندراداس د خپل اثر ریکویدیک کلچر کې لیکلي چې اندرا له پاچا د یوداسا سره مرسته ونه کړه، نو ځکه یې په جګړه کې د پکتیانو د پاچا ترویانا پر وړاندې ماته وخوړه. پارتیان او سحاک
د پښتنو دوه مهمې او لرغونې څانګې دي چې په ریګویدا او تاریخ هرودوت کې یې بیان راغلی دی او موږ به دلته هر یو په خپل وار سره درپېژنو.